نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. د ژوندون تلویزیون تمام ولیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي چې تر دې دمه روغ و جوړ صحتمن الله تعالی مو روغ و جوړ صحتمن لره. الله جل جلاله د جامعې تمام افراد یو شانته کې نه دي پیدا کړي، بلکې د خلکو ترمنځ الله تعالی توپیر پیدا کړی چې دا هر یو انسان د بل سره یو توپیر لري، دا هر یو انسان د بل سره یو شانته کې نه دی، یو د بل سره په طبیعت کې مخالف، یو د بل سره په رنګ کې مخالف، یو د بل سره په خواهشاتو کې مخالف، یعنی ټول یو شانته کې نه دي. دا ټول انسانان چې الله تعالی پیدا کړي دي د رنګارنګ پیدا کړي دي. بیا دا ټول انسانان په ژوند زندگی کې هم یو شان نه دي. څوک پکې مالدار دي او څوک پکې غریب دي، څوک مثلا پکې تجاران دي، څوک مثلا پکې دکانداران دي، څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي. الله تعالی د انسانانو په طبیعت کې د مختلفو کارونو مینه هغه محبت ورغورځولی دی. چاته الله تعالی په زړه کې دا محبت ورغورځولی چې ته لاړ شه دکانداري وکړه، چاته الله تعالی د تجارت د دې دغه کاروبار د دې محبت الله په زړه کې ورغورځولی، چاته الله تعالی د فابریکو د جوړولو د لوی کارخانو د جوړولو دغه هغه محبت په زړه کې ور اچولی، د دغې دپاره کوشش کوي. څوک فابریکو کوشش کوي الله فابریکه ورکوي، که څوک د کارخانې هغه ته کارخانه او که څوک د شرکت هغه ته شرکت، که څوک مثلا د مختلفو کارونو هغه محبت په زړه کې لري، الله تعالی د هغې په زړه کې هغه محبت ورغورځولی، بس هماغه شانته کې الله تعالی چلوي او د هغې هغه زمینه الله تعالی ورته برابروي. چا ته الله تعالی محبت د دې اچولی چې زه ته روزمره مزدوري کوه، هغه لګیا دی بس روزمره مزدوري کوي، هغه مزدوري الله تعالی ورکوي. نو الله تعالی په دنیا کې مختلف کارونه پیدا کړي او د دې مختلفو کارونو دپاره الله تعالی د انسانانو په زړونو کې مختلف شیانو سره هغه محبت ورغورځولی دی چې څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي، څوک په یو څه کې مصروف و څوک په بل څه کې مصروف و. چاته انجینري په زړه کې ښایسته ښکاره کړې ده چې هغه انجینري کوي، هغې دپاره روان دی، چاته طب چې هغه ډاکټري کوي، چاته مثلا د تجارت چې هغه د یو ملک د بل ملک لوی تجارتونه کوي. بیا په تجارتونو کې هم په زرهاو اقسام دي، هر څوک په مختلفو کې په کار او کسب کې هم دغه شانته کې په زرهاو مختلف چې لګیا دي، هر سړی بس هغه کار کوي او کسب کوي او ځان ته یو مړی رزق لټوي. راځو دې ته چې د حلالو کار حلال دی، د حرامو کار حرام دی. کم کار چې د هغې کولو نبی پاک صلی الله علیه وسلم راهنمایي کړې ده، ښودنه یې کړې ده،
او خلکو ته د هغې دعوت ورکړی دی په اتفاق سره هغه روا دی. کم کارونه داسې چې د هغې کول او نه کول د هغې شر یو طرف ته او خیر بل طرف ته، د خیر نه یې شر ډېر وي، شریعت ته نه منع کړی چې د دې نه به ته ځان ساتې، نو بس هغه کار منع دی، هغه عمل منع دی. بعضې کارونه داسې چې شریعت هغې ته مثلا اجازه ورکړي چې ته دا کارونه کوه، بلکې دعوت یې ورکړی، هغه ته رهنمایي کړي چې دا کار کوه، هغې په هغې کې مصروف کړی او هغه په هغې کې معمولي چې ته دا کار کوه، هم ځان ته خیر او هم د جامعې نورو افرادو ته او خلکو ته خیر. الله تعالی هم دغه شانته کې کارونه هم پیدا کړي دي، کسبونه هم پیدا کړي دي، هغې دپاره مختلف خلک هم پیدا کړي د خلکو په زړونو کې دغه د کارونو هغه محبت الله ورغورځولی. اوس راځو دې ته چې کوم خلک تجارت کوي او هغوی مثلا ډېر مال د یو ملک نه بل ملک ته نقل کوي، یا دا چې یو سړی مثلا ډېره غله دانه او ډېر مثلا خوراکي توکي دا جمع کوي، د یو ملک نه وړي بل ملک ته، د بل ملک وړي بل ملک ته، د هغه تجارت پې کوي، خپل هغه کار او روزګار روان کړی دی. نو دغه د تجارت دا امور دا بالکل صحیح دی، په دغه لاره کې لاس ته ګټه راوړل دا هم صحیح ده، مشکل نشته دی. خو لیکن شریعت یو خبره همدې تجارانو ته کوي، هغه دا چې تاسو به تجارت کوئ لیکن جمع کوئ ما جمع کول به مو په دې نیت باندې نه وي چې بیرون په بازار کې را جمع شي، یعنی خلاص شي، دا موږ چې کوم مال را جمع کړی دی دا به بیا موږ په اعلی قیمت باندې خرڅوو، دغه د دې نه شریعت منع کړې ده. دغه را جمع کول دې ته احتکار وایي. احتکار بیا په خوراکي موادو کې، په خوراکي توکو کې په اتفاق سره دا صحیح نه دی. که چېرته داسې وي چې یو څوک مثلا تجارت کوي د یو ملک نه بل ملک نه د وړو قراردادونه وي، مثلا دا شرکتونه وي، دا وړل راوړل وي، یا مثلا د وریجو وي یا د لوبیا وغیره د یو ملک نه بل ملک ته د نقل کول وي، خو د ده دا مقصد نه دی چې د بل ملک نه راوړي او خپل ملک ته دلته مثلا د تجارت په دې باندې کوي، د ذخیره کوي. د مقصد دا نه چې دا به زه ساتمه قیمتي ته چې په بازار کې نور څه نه میلاویږي، زه به بیا په هغه وخت کې په اعلی قیمت باندې خرڅوم. که دا یې نیت وي خو دا ناروا عمل دی. اما که دا یې نیت نه وي، نیت یې دی چې زه یې را جمع کړم را ویې رسوم بیا به یې خرڅوم په حوصله باندې، نو دا بیا منع نه ده. منع دا ده چې یو څوک تجارت کوي، که هغه وړۍ وي، که وریجې وي، که لوبیا وغیره دا را جمع کوي، بیرون په بازار کې قادسالي دا نه میلاویږي او دی بس کلک را جمع کړي د قیمتي ته یې ساتي چې دا به زه بیا په لوړ قیمت باندې خرڅوم، نو دغه بیا حرام او دغه بیا ناروا عمل دی. په کار دا ده چې د دې نه مسلمانان ځان وساتي. امام نووي رحمه الله د احتکار په باره کې دی وایي چې الحکم فی تحریم الاحتکار، هغه وایي حکم لګول په حرمت د احتکار باندې هغه وجه دا ده چې دفع کول د ضرر د خلکو نه دي، چې عام ولس په مصیبت کې ور واقع نشي، عام ولس په یو مشکل سره مخامخ نشي، عام ولس د ولږ یو د تندې سره مخامخ نشي. لکه څنګه چې په دې باره کې اجماع د علماو ثابته ده. که چېرې داسې وي چې یو څوک مال را جمع کوي، یو انسان د چې هغه را جمع کول کوي او دا ږدي او خلک مجبوره کوي دې ته بیرون بازار کې نه میلاویږي، او د دې په خاطر باندې چې دوی دا را جمع کړي دي او دا یې ښه را ډېر کړه، نو دغه را جمع کول د ده په دغه طریقې سره چې دی بیا په اعلی قیمت باندې خرڅ کړي، دا ګناه ده، دا ناروا ده. که چېرته چا داسې وکړه چې دا د غله را جمع کړله، یا د علاقې د خلکو نه یا د بیرون نه چې دغه خلکو هغې ته ضرورتمند کېده، د هغې نه د واخیستله او یو ځای څخه یې را جمع کړله، په دې نیت باندې به چې دا نور علاقو کې دا غله او دانه او دا هر څه ختم شي، زه به بیا په خپل طبیعت باندې په دې قیمت ږدم او بیا به په اعلی قیمت باندې خرڅوم. نو علماء کرامو لیکلي دي چې اجبر علی بیعه د وخت حکمه، هغه به دقه تاجر یا دغه شخص دا محتکر دا مجبور کی په خرڅولو د دې مال باندې
په خرڅولو د دغه غلو دانو باندې دفع لضرر چې دا دفع کول د ضرر د خلکو نه د دې په خاطر به دا کار وکړي. نو ګورئ دلته د امام نووي رحمه الله د دې قول نه دا خبره ثابته شوه چې ګورئ د وقف حکما به د ولس مجبوریتونه په نظر کې نیسي او د ولس چې کوم مشکلات دي هغه به په نظر کې نیسي. د هغې مشکلاتو د حل دپاره به د وخت مسؤلین ذمهوار د هلې ځلې کوي. ولس په مصیبت کې اخته دی، ولس د اقتصادي امور سره مشکلاتو سره مخامخ دی، یا مثلا د سوخت هغه توکي دا اوس مشکل دي د مشکلاتو سره مخامخ دی، یا مثال په طور سره په اعتبار د طب سره چې هغه مرضونه ډیر شو د خلکو تداوی او هغې وسن رسیږي. د وخت حکما د هغوی مسؤلیت دی، ذمهواري ده چې تجارانو ته به دغه د تجارت دا لارې اسانوي، دا لاره زمینه به ورته برابروي چې دی تجارت وکړي، غله دانه دا راوړي راساره دي کړي. او که چېرته دلته ذخیره کړې وه نو دا به مجبور کړي په خرڅولو باندې چې دا خرڅ کا او د عامو خلکو ته ضرر مه رسوه. هغوی دغه مشکل چې هغوی سره مخامخ دي د هغوی حل کا. د وخت حکما به قاضیان یعنی دغه د وخت تجاران دا راجمع کوي، مجبوره کوي به په دې باندې چې کوم ذخایر په ګودامونو کې په نورو کې دا خرڅ کوي، د خلکو دا مشکل حل کوي چې به نه پاتې کېږي. اما تجارانو ته هم دا حکم دی چې د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسئ. دغه غله دانه دا تاسو قیمتي دپاره مه ساتئ، د قیمتي دپاره مه جمع کوئ، د الله نه ویریږئ، د دې مظلوم ولس د دې د فقر د دې محتاجي خیال وساتئ. الله جل جلاله فرمای یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مؤمنانو تاسو خپل مالونه په خپل منځ کې په باطل طریقه په ناروا طریقې سره دا مه خورئ. داسې چې په ناروا طریقې سره تاسو دا خپل مال د نارواو سره یو ځای کوئ او د هغې نه د خوراک استفاده وکئ. یا لکه همدغه تجاران ورونه چې هغوی مال را جمع که او هغوی یې نه خرڅوي، بیرون ته خلک ښه محتاج دي، دوی دا د دې دپاره ساتي چې دا غله نور هم قیمته شي او بیا یې موږ په اعلی قیمت باندې خرڅه کړو، زموږ به طبیعت وي، زموږ به اختیار وي، په اعلی قیمت باندې به موږ دا خرڅوو. نو ګورئ دلته هم دا خپل مال د چې دا تجارت دی، دا حلال او دا روا عمل دی، خو دا د احتکار د ظلم سره د ګناه سره د یو ځای که نو ګوره دا خپل مال دی ناروا وګرځېده. اوس چې دا ته دا خپل حلال مال د حرامو سره ګډی، د مشتبهاتو سره ګډی، دا تا دپاره جرم دی، دا ګناه ده، د دې نه ځان وساته. زمونږ ډېر وروڼه داسې دي بدبختانه چې هغوی په زرهاو نه چې په لکهاو ټنه وریجې راوړي، غوړي راوړي او هغې باندې بیا ترپال راکش کړی، خلک بیرون ته چغې وهي دوی خرڅوي نه، د دې په خاطر باندې چې ودرېږه دا مال نورم قیمته شي او دوی بیا په اعلی قیمت باندې خرڅ کړي. دا ګناه ده، دا ناروا عمل دی، پکاره چې د دې نه ځان وساتي. ګوره قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي مناع للخیر معتد اثیم. الله تعالی د ګناهګارو خلکو د هغوی د نښې ښودلي دي، علامې ښودلي دي. دا هغه خلک دي چې هغوی همیشه دپاره نور خلک د خیر کارونو نه منع کوي. یو دویم دا چې همیشه دپاره دوی د حق نه تجاوز کوي، هغه خپل حد نه پیژني، د حد نه اوړي، دوی سرغړونه کوي، اثیم ګناهګار دي، د ګناه کارونه کوي، د ګناه په کارونو کې ځان وراقع کوي، د ګناه کارونو ته به دوی تیار آمده ولاړي. الله تعالی دې موږ تاسو د دغو خرابو صفاتو نه وساتي چې دا په مؤمن کې راغله بس مؤمن د تباهي سره مخامخ دی. لہذا احتکار یعنی جمع کول د غلې دانې په داسې طریقې سره چې بیرون خلق په مشکل کې واقعي، بیرون خلق د مصیبت سره مخامخي او دلته ګودامونه ډکړي وي او خرڅوي نه، دقه بیا ګناه ده، دقه بیا جرم دی، دا بیا خیانت دی. پکاره چې د الله د مخلوق سره خیانت ونه کړي. د الله مخلوق په هغوی باندې شفقت، په هغوی باندې ترحم دا ضرور دی.
نه دا چې ظلم او زیاتی. حدیث مبارک راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای لا یحتکر الا الخاطئ، د مال جمع کول نه کوي مګر هم دا چې هغه څوک چې هغه خطاکاري. احتکار خوراکي توکي، خوراکي مواد دا جمع کول، دا ساتل، د دې په خاطر باندې چې کله نور قیمته شي نو دی به بیا بازار ته راوباسي، بیا به په اعلی قیمت باندې خرڅوي. دا ناروا عمل دی. دغه خپل مال دا روا عمل دا اوس ته داسې یو ځای ته رسوي چې په هغې کې ته پرې ګناهګارېږي. په کار ده چې دا سړی ونه کړي. بعضې خلک د هغوی وریجې جمع کوي، بعضې خلک د هغوی غنم جمع کوي، بعضې خلک د هغوی مثلا نور خوراکي توکي دا جمع کوي، بیا په اعلی قیمت باندې خرڅوي. دا ګناه ده، دا جرم دی. په کار ده چې داسې ونه کړي او د داسې عمل نه ځان وساتي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي من احتکر فهو خاطئ، څوک هم چې مال جمع کوي احتکار کوي نو دی خطاکار دی، دی په دې باندې ګناهګار دی. په کار چې د دې نه ځان وساتي. په بل حدیث مبارک کې حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک وفرمایل من احتکر حکرة، چا چې را جمع کوي یو مال خو یرید ان یفعل، دی اراده لري په دې سره ان یغلا بها علی المسلمین، چې دا به په اعلی قیمت او په لوړ قیمت باندې په مسلمانانو باندې خرڅوي، فهو خاطئ، نو دی په دې باندې ګناهګار دی. په کار چې د دې نه ځان وساتي. رسول الله مبارک وایي کوم کس چې دا مال را جمع کوي او خزانه کوي او د یې ساتنه کوي دې په خاطر باندې چې دا قیمت شي، د قیمت په وخت کې به دی خرڅ کړي. رسول الله مبارک فرمایي فهو خاطئ، نو دی ګناهګار دی، خطاکار دی. په کار چې د نه ځان وساتي. په کار چې دغسې عمل نه ځان وساتي، ځان په مصیبت کې ور واقع نه کړي، ځان په یو لوی مصیبت کې راګیر نه کړي. د مال جمع کول، د هغې خزانه کول چې بیرون خلک ورته په چیغ وي او دی د اعلی قیمت دپاره د ډېرو پیسو لاسته راوړنو په خاطر باندې ساتي، دا ګناه ده، دا جرم دی. د دې نه د ځان وساتي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، الله وایي هغه څوک چې د الله مخالفت کوي او د الله د پیغمبر مخالفت کوي. رسول الله مبارک فرمایي دغه خلک دوی د تباهی سره مخامخ دي. الله جل جلاله فرمایي څوک چې د الله مخالفت کوي د الله د پیغمبر فقد ضل ضلالا مبینا، دوی گمراه دي، خو په هغه ګمراهي ښکاره کې، ځکه د الله مخالفت کول، د الله د پیغمبر مخالفت کول دا ښکاره ګمراهي ده. او دلته احتکار کول په دې الله خفه کیږي، په دې باندې رسول الله مبارک خفه کیږي. دا د الله د حکم نه سرغړونه ده، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د فرمان د هغه نه سرغړونه ده. په کار چې د دې نه سړی ځان وساتي. بل آیات مبارک الله تعالی فرمایي ومن یعص الله ورسوله، څوک هم چې د الله مخالفت کوي او د الله د پیغمبر مخالفت کوي فإن له نار جهنم، بېشکه د ده دپاره اور د جهنم دی. دلته احتکار کول، مال را جمع کول، دا هم د الله مخالفت دی او هم د الله د پیغمبر مخالفت دی. او رسول الله مبارک فرمایي یعنی چې څوک مخالفت د الله او د الله د پیغمبر کوي نو تباهي کې خو شک نشته دی. او د آیات مبارک کې الله تعالی فرمایي ومن یعص الله ورسوله، څوک چې د الله مخالفت کوي، د الله د پیغمبر مخالفت کوي فإن له نار جهنم، د ده دپاره اور د دوزخ دی او داسې اور د دوزخ خالدین فیها ابدا چې دی به په هغې کې تل تر تله اوسیږي. نو احتکار د الله مخالفت دی، د الله د پیغمبر مخالفت دی. زمونږ هغه تجاران رونه چې هغوی د تجارت هغه امور په لاس کې دي، خصوصا د یو تعداد د لوی تجارانو چې هغوی په اختیار کې د ملک دا لویه سرمایه ده، ارزانه کول هم د دوی په اختیار کې دي، قیمته کول هم د دوی په اختیار کې دي. او بیا په داسې وخت کې دوی قیمته کوي چې هلته د ملت یو چیغه ووځي، دا سخته ګناه ده، دا د الله مخالفت دی، د الله د پیغمبر مخالفت دی. تعجب خدا دی په یو ورځ کې مې ولیدل چې تیل هلته 2 شپېته، په بله ورځ مو چې ولیده نو 2 اویا و، اوس چې ګورو نو تر 2 اتیا ورسېده. عجیبه خدا ده چې څنګه د شي یکدم په یو هغه کې دونه غټ غټ خیزونه وهل کېږي. آیا د وخت دغه تجاران د ملت دې
غربت ته نه ګوري، د ملت د فریاد ته نه ګوري. بیرون د خلکو تاسو وګورئ کار روزګار نشته دی، د چوکونو ته خواران غریبانان راشي، سهار نه تر غرمې پورې باور مو په الله وشه چې دی ګرمي ته ولاړ دي. هغوی د رنګونو نه دا دوړې داسې ورېږي، ټول خزان خزان غرمې پورې ولاړ شي، دوی ته به کار میلاو شي، د 200 روپو دوی به لاړ شي، هغه کار به وکړي او بچو ته به د یو مړۍ ډوډۍ څه بندوبست وکړي. خو تر غرمې پورې ماسوینه پورې په همدې چوک غریبانان ناست دي، یو خواته ځي بل خواته ځي، په دې ګرمي کې په دې بد حال کې او هغوی ته کار نه میلاویږي. دلته پیته اوړه قیمته کا، دلته پیته غوړي قیمته کا، دلته پیته لوبیا قیمته کا، دلته پیته تیل او د ګاز او دغه قیمته کا. نو تاجره خدای ته به څه جواب وایې؟ آیا ته د الله دې لوی پرېکړې ته، د الله تعالی د لوی نظام ته ګورې نه؟ د الله جل جلاله عذابونه دې چېرته رایاد کړي دي که نه؟ که داسې وایې چې اختیارات ما سره دي، او که داسې وایې چې بس دغه اړول را اړول قیمته کول او ارزانول او دغه سور زما په اختیار کې دي، دا هم در سره چېرته درد پیدا شوی دی چې هغه غریب او هغه مسکین چې هغه په اطرافو کې اوسیږي او هغه مثلا د ډوډۍ څه درک نه لګېږي، او که دا مثلا یو چارک اوړه را پیدا کړي بیا د هغې د پخولو څه درک نه لګېږي، نو ښه دغه غریبانان او دغه بېګناه ماشومان چې هغه چغې یو فریاد وایي او دلته د وخت تازه د سیرلي غوښې بیلې او د پسه غوښې بیلې او همداسې د وخت تازه ده هر رقم میوې بیلې نوشیجان کوي او ته بچو ته راوړې. نو د هغه غریب د هغه غربت دې کله درد احساس کړی دی؟ د هغه غریب او د هغه د غربت او د هغه د ولږې دې څه احساس کړی دی؟ ته خو دا د وخت بس دغه خوراکونه کوې، آیا د وخت مسؤوله انسانه تا هم دا درد احساس کړی دی چې هغه غریب چې هغه سرپناه نه لري، هغه غریب هم چې هغه د وخت خوراک نه لري او هغه د ولږې کم درد برداشت کوي، هغه د تندې کم درد برداشت کوي، هغه د فقر کم درد برداشت کوي، هغه د بېروزګاري کم درد برداشت کوي، هغه د نه موندلو د جامو کم درد برداشت کوي، هغه د کور د کرایي د نه موندلو کم درد برداشت کوي. نو د وخت تاجره یا د وخت مسؤوله چې دا هر څه ستا په اختیار کې دي، اړه یې را اړی، د دې غریب څه درد دې احساس کړی دی یا څه احساس لري؟ ته خو د وخت ډېر تر او تازه خوراکونه کوې، د وخت د خوراکونو وخت دې هم نه دی معلوم چې ته په ورځ کې څو پیرې خوراک کوې. د الله تعالی د نورو حیواناتو په شان ته دې ځان ظالم جوړ که بس چې څه پیدا کوي او خپل دوزخ ته ورغورځوي. هغه کونډه دې هم کله رایاده کړې ده، هغه یتیم دې هم کله رایاد کړی دی، هغه بیچاره غریب چې هغه سرپناه نه لري او د وخت ډوډۍ او د وخت خوراک ته هغه څومره ضرورتمند دی، هغه یې پیدا کولی نه شو چې بیا پیدا کړي په څه یې پاخه کړي. ای د هغه احساس دی د درد کړی دی که نه؟ دا ګوره یاد ساتئ، الله تعالی وخت ورکوي انسان ته، خو کله چې الله راګیر کړي بیا خلاصی نه وي. ان بطش ربک لشدید، د الله نیول ډېر زیات سخت دي. که دا تاجر دی چې الله یې راونیسي هېڅکله هم بیا څوک یې ترېنه خلاصولی ونه شي. که دا د وخت مسؤول دی، که دا وزیر دی او که دا رئیس دی او که دا قماندان دی، خو چې الله یې راونیسي بیا ګورې د خلاصون یې څوک نشته دی. ان بطش ربک لشدید، د الله نیول ډېر سخت دي. او رسول الله مبارک فرمایي ارحم من فی الارض، تاسو شفقت وکئ، ترحم وکئ په هغه خلکو باندې، په هغه مخلوق باندې چې هغه په دې ځمکه باندې هغه ذات به په تاسو باندې رحم وکړي کوم چې بره دی، هغه به د خپل د رحمتونو دروازې در باندې راخلاصي کړي، د خوشحالیو دروازې به در باندې راخلاصي کړي، د صحت د کامیابي د ښه ژوند هغه دروازې به در باندې راخلاصي کړي. دا خو امتحان دی، اړی راړی، دا غریبي او مالداري دا هر څه دا د وخت مثلا یو چاته یو مسؤلیت ورسپارېدل دا خو ګوره دایمي نه وي، دا سر تر یو وخته پورې وي. خو بیا د الله مخالفت، د الله د پیغمبر مخالفت، مال را جمع کول او بیا په لوی قیمت باندې خرڅول چې ته لاس ته لویه سرمایه راوړې، دا ډېر لوی ظلم دی. خصوصا په دې وختو کې چې د خلکو یو طرف ته کاروبار دا نشته دی او چې د چا دی نو هغه خراب دی. ډېر خلک داسې غریبانان تاسو د چوک ته سهار ورشئ، د خلکو په د غربت باندې د هغوی د محتاجي باندې به مو دا زړه داسې وسوځېږي چې پروردګاره د دې تر شا خو به
کور کې هلته ډېر ماشومان په انتظار ناست دي چې پلار مو لاړه اوس به دی کار وکړي کسب به وکړي موږ دپاره به یو مړۍ ډوډۍ راوړي د ده تر شا خو به تورسرې ناست دي انتظار به کوي د ده تر شا خو به هغه صغیران ماشومان په انتظار ناست دي چې زه پلار مو ورسره راوړي نو ای ظالمه چې ته دا خوراکي مواد په بې اندازې قیمته کې کار و روزګار مخه دې ورته ونیوله دی به څه کوي زه خو دغه خلک تر دغه چوکه پورې مسؤل و راغله بیرته لاړه هغه غریبانان یا هغه ماشومان څه ګناه یې کړې ده چې هغه ستا د دې ظلم د وجې نه کړېږي ستا د دې ظلم د وجې نه هلته دردمن کېږي او هغوی فریاد کوي یا دا چې د دوایانو چې هر یو ته اوس ګوري حیران به پاتې شي اوس که دې وخت کې هر یو ډاکټر ته ورځې منم در سره یو تعداد تجاران رونه واقعا چې خواخوږي شته یو تعداد انجینران رونه واقعا چې خواخوږي شته یو تعداد ډاکټران صاحبان واقعا چې خواخوږي شته خو په خوا کې ظالمان هم شته دی تاسو یقین په الله وکئ چې یو اوس د دې وخت کې څوک د خپل مریض ډاکټر ته نشي بیولی که بیا نو څو معاینات به هغه د پاسه پی وي نو بیا په ځای د دې چې هغه خپل د ضرورت او د خپل د هغې د مرض د موافق دوا ورکړلی شي نو د هغې نه اضافه دوا هلته نور هم ورته وایي دا دې یو ځای ته په کار راځي صاحب خوږېږي یې سر دوا ورکوي د پښو نو هغه د څه دپاره به هر حال د دغو بعضو د خلکو د دغه یو تعداد ظالمانو د وجې نه ګورئ په ملت باندې څونه ظلم روان دی دا څومره په دې ملت باندې د هغه د ظلم هغه څادر ورږدول دي الله دې موږ تاسو نه دغه د ظلم کاس لرې کړي او الله دې موږ تاسو د دغې ملت ته د دغه فقراو د دغې خواخوږو د هغوی هغه درد موږ سره پیدا کړي به هر حال حدیث مبارک کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک هم چې مال جمع کوي په دې خاطر باندې چې دا به قیمته شي او زه به بیا په قیمته په خلکو باندې خرڅ کم رسول الله مبارک فرمایي فهو خاطئ دا ګناهګار دی دا هغه شخص دی چې په نورو باندې ظلم کوي او د دې آیات مبارک د نن دی چې ومن یعص الله ورسوله څوک چې د الله مخالفت کوي د الله د پیغمبر مخالفت کوي حضرت علقمه بن مرشد دی وایي چې ویحک یا ابن آدم هلاکت دي تا لپاره ای د آدم علیه السلام اولاده چې ته څنګه د الله تعالی جنگ ته ځان تیاروې د الله مخالفت د الله د پیغمبر مخالفت دا الله تعالی سره د جنگ اعلان دی دا الله تعالی سره د هغه مقابله کول دي او څوک داسې شته چې د الله تعالی مقابلې ته تیار شي نه هېڅوک هم نشته دی هېڅوک هم دا طاقت نه لري چې د الله سره جنګ وکړي او د الله د پیغمبر سره جنګ وکړي خو نافرماني د الله او د الله د پیغمبر هغه د الله سره مقابله کول دي لهذا دغه مال را جمع کول او احتکار کول دا هم د الله مخالفت دی او د الله د پیغمبر مخالفت دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایي من احتکر طعاما چا چې را جمع که خوراکي مال د 40 ورځو دپاره رسول الله مبارک فرمایي فقط برئ من الله دی د الله نه بیزاره دی او الله تعالی د ده نه بیزاره دی دا په هغه صورت کې چې کله بیرون ته خلک په لوی مصیبت کې راګیري او دی بیا هم را جمع کوي اما که دا مشکلات نه بیا را جمع کول کم جرم نه دی کومه ګناه نه ده خو د مال را جمع کول په دې نیت باندې چې خلک په مصیبت کې واقع شي او دا نور په بازار کې ختم شي زه په اعلی قیمت باندې خرڅ کم دا بیا ګناه ده دا بیا جرم دی بیا دغسې انسانان الله تعالی په مختلفو امراضو باندې ککړوي او په مختلفو امراضو باندې الله تعالی دوی اخته کوي حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې واورېدل چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایي من احتکر علی المسلمین طعامهم چا چې احتکار وکړه مال را جمع کړه یعنی خوراکي مواد را جمع کړه نو په دې خاطر باندې چې ته ودرېږه چې بیرون ته ختم شي په بازار کې زه به بیا په اعلی قیمت باندې دا خرڅ کم په لوړ قیمت باندې به یې خرڅ کم رسول الله مبارک فرمایي ضرب الله بالجزام الله تعالی به دغه خلک په جزام مرض باندې اخته کي تاسو وګورئ هغه تجاران رونه چې هغوی مال را جمع کوي او هغوی بیا ذخیره کوي د خلکو محتاجي ته نه ګوري فرق ته نه ګوري د هغوی هغه غریبي ته نه ګوري دا را جمع کوي او د دې په خاطر باندې چې بیرون ته په بازار کې کمی راشي نو دی بیا په اعلی قیمت باندې خرڅ کي
رسول الله مبارک فرمایي دغه خلک الله تعالی په مختلفو امراضو باندې اخته کوي عین تر دې پورې چې والافلاس په مفلسي باندې الله تعالی دا خلک مبتلا کوي. تاسو وګورئ یو تعداد تجاران چې هغوی ظلم کوي په خلکو باندې، هغوی مال را جمع کوي او هغوی د خلکو د غریبي نه سوء استفاده کوي. تاسو وګورئ په څومره مختلفو ناعلاج امراضو باندې الله تعالی هغوی مبتلا کړي دي. الله دې موږ تاسو د ظلم نه وساتي. ظلم بد شی دی، خصوصا بیا په دې مظلوم ولس باندې دا خو بیخي بد دی. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د الله په مخلوق باندې شفقت او ترحم نه کار واخلو. زه یو لنډې دمې ته د هغې نه وروسته موږ سره پاتې شي، به هم ستاسو خدمت کیو. یو ځل بیا هر کلی هغه وروڼه خویندې چې هغوی په دې وخت کې تلویزیون ته ناست دي کولی شي چې هغوی خپل د پوښتنو ځواب ترلاسه کړي. خو کله چې هغوی موږ سره اړیکه نیسي نو اول د مهرباني وکړي خپل د تلویزیون آواز دې بند کړي، بیا دې اړیکه ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب محترم ښې جوړې ته تسګړه الله مو خوشحاله کړه. څوک د کوم ځای؟ زه چې خاصون ستانیزه یم ولایت بلخ ولسوالۍ کې امکان له تاسو سره تماس کوم. مهرباني محترمه ډېرې ښې خبرې وکړلې، موږ وګټه نیولی وو. خدای دې نیکان خلک نیک یا ظالمانو ته دې خدای نیک وروښي. ډېرې ښې خبرې دې وکړلې. او زما یو سوال ده مولوي صاحب محترمه، دغه یا زموږ په کلي کې یو پنځه اتیا کلن نفر وو، هغه د قرآن کریم یې ویلي وو، ملا شاپور موږ ورته ویلي، ملا شاپور نوم ملا شاپور. بیا دغلته د سربندي وه، هلته دوه عالمانو بیا هغه وویلې چې دغه نوم چې دغه عربي دغه مرکب ته وایي دغه نوم. بیا دا یې بچ کړ، دغه نوم یې بچ کړ، بیا یې ملا عبدالحمید ته کېښوده. خو دغه نوم چې موږ بیا ته وجود ته موږ ملا شاپور ورته وایو. دغه بیا شاپور زبران دی، خدای وکړي چې مړ شو. بیا دغه ما ستا باره کې تاسو بس پوښتنه وکړه دغه شرعي دغه نوم څنګه دغه په مقابل کې دغه هغې کې معلومات راکړه مولوي صاحب سره. بله بختن لرئ؟ نه بل پوښتنه مولوي صاحب سره. بلخ ولایت نه ورور اړیکه نیولې او پوښتنه دا وه چې زموږ په علاقه کې یو مولوي صاحب و، هغه نوم ملا شاپور و. بیا وروسته علما کرامو د هغه نوم بدل که په ملا عبدالحمید باندې. خو دا چې زموږ په خوله کې همغه پخوانی نوم دی، یا لکه دا چې هغه مشهور د وطن بچی په لوبو کې چملوبېده د هغه نوم هم شاپور و. نو دغه نوم څنګه دی؟ جواب دا دی چې ورور نوم کې خو څه نقصان نشته دی. دا چې څوک یې کم طرف ته اړوي دا بېله خبره ده. د قومونو اصطلاحات فرق کوي. ګوره یوه پښتو ده، دا یوه پښتو مثلا د قومونو مختلفو ده. بیا د هرې علاقې دا صحیح ده چې ټول یو پښتانه دي، خو د هغوی د خبرو اصطلاح د نورو سره فرق ډېر لدي. نو صحیح ده چې په یو علاقه کې به یو مثلا یو رقم خلکو هغه عادت وي، یو مثلا د خبرو هغه اصطلاح به وي، په بله علاقه کې به مثلا د خبرو اصطلاح بله وي. نوم یې په خپل ځای باندې صحیح دی. دا چې مولوي صاحبانو ورته ملا عبدالحمید نوم کېښوده، ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده. زه به یو خبره بله ورسره اضافه کړم. زمونږ په اصطلاح کې د یو تعداد د خلکو د ټولو نه، هغه مثلا د جامعې ګوره هر یو شخص په خپل خپل ځای باندې قدرور شخص دی. که مثلا یو شخص دی هغه انجینري وکړله، نو په خپل ځای باندې دا اوس د قدر وړ شخص دی. یو شخص طب وویلی نو هغه په خپل ځای باندې د قدر وړ شخص دی. همدغه شانته کې یو سړي علم وکړو، دا په خپل ځای باندې د قدر وړ شخص دی. خو یو چا ته چیغې ووهل چې ډاکټره، ګوره دا د خبرو دغه اصطلاحاتو د آدابو خلاف عمل دی. یا انجینره، یا مثلا ډاکټره، یا ملا، داسې نه. هغه ته ښه د ادب په چوکاټ کې مولوي صاحب، هغه ته ښه د ادب په چوکاټ کې انجینر صاحب، هغه ته ښه د ادب په چوکاټ کې ډاکټر صاحب. نو دا ګوره هر چا ته په خپل خپل ځای باندې هغه ته د احترام قایلېدل دا د انساني شرافت تقاضا ده. الله دې موږ تاسو ته دا توفیق راکړي. خو په بعضې علاقو کې بیخي داسې سړی په دې باندې خفه شي، که ډاکټر صاحب ته ورځي نو ای ډاکټره، یعنې په داسې سپورو الفاظو باندې. که مولوي صاحب ته نو هغه ته ملا صاحب په داسې سپوره خوله باندې عام طور سره دا کلیوالي ژوند ته د خلکو چې وګورې وایي څه چل وشو خو ملا صاحب دی. نه، داسې نه ده.
یعنی هر شخص په خپل ځای باندې قدر وړ انسان دی او هیچا ته هم داسې نه دی پکار چې د هغه قدر او دغه هغه احترام د پښو د لاندې کي او هغه ته په داسې الفاظو باندې یعنی په داسې نوم باندې آواز وکړي چې هغه د اداب خلاف وي. داسې نه دی کول پکار. به هر حال الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. کله چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ نو اول مهرباني وکئ د خپل د تلویزیون آواز مو بند کئ. دویم دا چې داسې یو ځای منتخب کئ چې آواز مو صفا راشي او موږ وکولی شو چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟ له ننګرهاره خبرې کومه. داسې یوه بچۍ مې ده لکه بچي یې لکه نشته ده او دا واده کاله کېږي واده یې کړی ده او لکه مهرباني شي ته موږ ته لکه هغه راکړي دې جواب. مړستې یم لکه ګډه وډه ده. یعنې د اته کالو کې د هغې بچي نه دي پیدا شوي؟ بچي لکه دوه دانې همداسې لکه پیدا کړو ماشومان یې لکه مړه شوله بس یوه لورې بله 7 میاشتو لکه همداسې په هغه پیدا کړې. بله کومه پوښتنه لرې؟ بس خیر اوسې. خوراکۍ د ننګرهار نه اړیکه نیولې او پوښتنه دا وه چې زما لور ده د هغې تقریبا اته کاله کېږي چې واده یې کړی ده خو اوسه پورې بچي نشته. یو دوه دانې الله ورکړه خو هغه هم واپس ترېنه الله واخیسته. که کومه دعا وي د دې دپاره. خور مې ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. مخصوصا مانځه نه وروسته دا 314 پیرې دی وایي. مخکې هم ترېنه 100 پیرې درود شریف او وروسته هم ترېنه 100 پیرې درود شریف او دا د 314 پیرې د آیات مبارک وایي. بیا د دعا کوي انشاءالله چې الله تعالی به ورته دینداره اولاد نصیب کړي او اولاد به پاتې شي او هغه به د دې دپاره قرة اعین وګرځېږي. خو په دې شرط چې دا یې ووایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. 314 پیرې که چېرته دومره نه شو ویلې بیا خیر دی 111 پیرې دا دې ووایي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. اواز مو راځي پښتنه مو وکړئ. څوک د کوم ځای؟ د فاریاب ولایت یم د شنګلي ولسوالۍ. مهرباني. د فاریاب ولایت د شنګلي ولسوالۍ. مهرباني وکړئ اواز مو راځي پښتنه مو وکړئ. یو ورور بندي دی دعا وکړه که د خیره سره دغه راخلاص کړي زماته. فاریاب ولایت نه ورور اړیکه نیولې او پوښتنه دا وه چې ورور مې بندي دی دعا ورته وکړئ. دعا به ورته وکړو چې الله تعالی دې د خلاصون اسباب ورته برابر کړي. د دنیایي بند واقعا چې پسماندګان یې ټول بیا ورته جګرخونه وي مور پلار وروڼه خویندې د خلاصون اسباب د الله ورته برابر کړي او الله تعالی دې راخوشي کړي. السلام علیکم ورحمت الله. الله مو خوشحاله که. څوک د کوم ځای؟ مهرباني ورور. مولوي صاحب چې دغه هغه نه قرض کړم سیګانو نه مثال یو پیاله پوره قرض دی یا یو پیاله غوړي قرض دی دا بېرته چې ورکوې بیا څنګه ده؟ بله پوښتنه لرې؟
بله پوښتنه لرې؟ لا خیر شي. کابل سروبي ولسوالۍ نه اړیکه نیولې او پوښتنه دا وه چې په بعضې علاقو کې دا رواج دی چې هغوی مثلا د همسایګانو نه څوک غوړي قرض اخلي، څوک مثلا بوره قرض اخلي، دا اخلي خو واپس بیا ورکوي. چون د عامو خلکو د ضرورت د وجې نه چې هغوی پوره په پوره خو بیا هم نسیه پکې راځي، پکاره چې د دې نه ځان وساتي، د دغه عمل نه ځان وساتي او کوشش دې وکړي چې چاته یې ورکړه دوباره ترې وانخلي. که وایم اخیسته نو د هغې په بدل کې بل شی دی کړي. ځکه دلته صحیح دی چې برابر په برابر راغله خو هلته نسیه پکې راغله، دا نسیه پکې صحیح نه ده. بهرحال چونکې د ډېرو خلکو د قومونو په منځ کې بعضې داسې دودونه داسې رواجونه وي چې هغه شریعت ته درست نه وي. الله تعالی دې موږ تاسو نه راضي شي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. السلام ورحمت الله وبرکاته. قدرمن شرور، څوک د کوم ځای؟ عبدالحق له خوست ولایت نه. مهرباني ورور. مولوي صاحب د المنځه د امام د المنځه په اړه کلک معلومات راکړي. مثال دریم رکوت پسې ورسېدې، دویم رکوت پسې ورسېدې، د ډاک تش نه زه نه پوهېږم. مثال اول به ډاک کوې، تش به کوې. او بله پوښتنه مې د هغه په اړه د سحر په اړه لږ معلومات راکړه. مثال څوک چې سحر وکړي، جادو وکړي، د اسلام څومره جزا ده؟ څنګه د سحر یا جادو په اړه لږ معلومات راکړه. مثال که څوک سحر یا جادو کوي په اسلام کې څه رقم ته سزا ده او څه رقم ته عمل ده، د دې په اړه لږ معلومات راکړي. عبدالحق ورور د خوست نه اړیکه نیولې. پوښتنه دا وه چې که یو څوک مثلا راغی د امام پسې ودرېده او دنه یو رکعت تېر شوي یا دوه رکعت تېر شوي، باقي پاتې لمونځ به څه رقم کوي؟ جواب دا دی، ګوره ورور که یو سړی راغی او هغه مثلا ماسپښین لمونځ هغه نه دوه رکعته تېر شوي وو، دوی یې ګیر کړه، نو کله چې امام سلام وګرځوه دی پاسېږي نو دغه دوه رکعته به دی ډک کوي. او که چېرته دنه یو رکعت تېر شوی نو خو دنه یو رکعت ډک تېر شوی دی چې کله امام سلام وګرځو د هغې نه وروسته به دی بیا هغه ډک رکعت قضایي راګرځوي نو هغه به ډک راګرځي. که چېرته داسې و چې ده مثلا درې رکعته ترېنه تېر شوي وو، یو رکعت د امام سره ګیر که، نو چې څنګه چې امام سلام وګرځوي دی به پاسېږي، دا رکعت به ډک وکړي، کې باندې قاعده به وکړي، بیا به پاسېږي، دا رکعت به هم ډک وکړي، بیا آخر رکعت به د ده تش راشي. نو اول د امام د اطاعت او تابعداري د وجې نه تش راغی او دا باقي دوی په ترتیب سره وکړم او آخري خو دا هم دغه ترتیب و چې آخري تش راغی. په دغه طریقې سره به د خپل لمونځ پوره کړي. او دویمه پوښتنه دا چې جادوګر یا ساحر، یو څوک چې سحر کوي، یو څوک جادو کوي. ګوره ورور، سحر چې دی دا ګناه ده، ګناه کبیره ده. جادو دا ګناه کبیره ده. که چېرته دی هغه حلال ګڼي د خپل د ځان دپاره خو د ایمان نه وځي پې او د اسلام نه په هغه وځي. اما په خپله بذات خود که دی دغه سحر جادو کوي او خدا چې په منبیه اشیاو باندې دی معتقد وي نو دی مرتکب د ګناه کبیره دی. دا به نظام رانیسي، نظام به ورته سزا ورکوي. اما عامو خلکو ته دا اجازه نشته دی چې یو څوک دی ورپاسېږي او بل دی قتل کړي وایي چې والا دا ساحر یا دا جادوګر. نه، د عامو خلکو ته دا اجازه نشته دی، بلکې دا د نظام کار دی. نظام به یې رانیسي، که واقعا ساحر نو هغه بیا د نظام هغوی پوهېږي چې هغه ته څنګه سزا ورکړي، څومره یې ورکړي، په څه طریقې ورکړي. او هغه د نظام بیا مسؤلیت دی، د افرادو نه دی. افراد به دومره کوي چې صرف نظام ته به خبر ورکوي او نظام به دا رانیسي دا ساحر یا جادوګر. خو په خپل سر باندې به داسې نه کېږي چې یو څوک لاړ شي یو کس مړ کړي وایي چې دا جادوګر یا دا ساحر یا فلان یا فلان، داسې به نه کوي. که ساحر ویم خو عام افرادو ته د هغې مرګ جواز نشته، دا د نظام کار دی. نظام به هغه رانیسي او هغه به که د سزا وړو سزا به ورکوي، عین تر دې چې سیاستاً د هغه وژل دا د نظام دپاره جایز دي، د افرادو دپاره نه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولوي صاحب زما پوښتنه ده. مهرباني وکړئ، څوک د کوم ځای؟ ننګرهار نه مې ځان کړی. مهرباني. زما پوښتنه ده، زه کورچه مې نه ده کړې که نه. مهرباني.
دا یو لږ د زوی خوښېږي خو زما نه خوښېږي هغه زه چې کوم شی وایم هغه لکه د هغې په نوم کېږي زما نه خوښېږي زه لکه بهرنیاز وایم چې هغه سره ما واده کړی زما هغه ما په ژوند وي هغه دا به څنګه کېږي بله پوښتنه لرې نه خیر سما خوراکي ننګرهار نه اړیکه نیولې وه پوښتنه دا چې ما نکاح نه ده کړې اوسه پورې یعنې واده مې نه دی کړی خور مې اذا زلزلت الارض زلزالها دغه صورت هره شپه 21 پیرې وایه مخکې هم ترنه 21 پیرې درود شریف او وروسته هم ترنه 21 پیرې درود شریف دا وایه او دا صورت 21 پیرې هره شپه وایه د هغې نه وروسته دعا کوه د آینده د ښه ژوند دپاره او د آینده د مناسبه او د ښې کورنۍ دپاره الله تعالی برته په مناسبه او ښایسته کورنۍ پیدا کړي خو دا چې د خلکو اړیکې او د خلکو خبرې او د خلکو هغه مطالبې دا پرېږدئ موږ سبا د ورځې د خیر او د شر نه خبر نه یو همیشه دپاره به الله ته رجوع کوو چې پروردګار د خیر او د شر مالک ته یې موږ ته خیر راپېښ کړي هغه طریقه چې انسان په هغې سره کامیابي ته رسیږي خصوصا د نکاح په مورد کې هغه دقه ده چې هر ماخوستن مانځه نه وروسته 21 پیرې د اذا زلزلت الارض زلزالها دا صورت وایي مخکې هم ترنه درود شریف او وروسته هم ترنه درود شریف او منځ کې دا بیا د خپل د ځان لپاره دعا کوي انشاءالله چې ډېر لږ وخت کې به الله تعالی دا مشکل حل کړي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ګوره دا پوښتنه لرم مهرباني زما یو لور دی استاد شپه کال د شپه ورځ راته ژاړي دومره دواګانې اعصابو دوا ورکوم ملاګان ته هر شي ته وړم هېڅ نه ښه کېږي داسې یو څه راته وښیه چې دا ووایم ورباندې دا ژړا یې لږ زره ښه شي بله پوښتنه لرئ نه استادم دا یو پوښتنه مې ده چې دا لور مې خوراکۍ اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې زما لور ده ډېر وخت کېږي چې مریضه ده او جاړي کومه دعا که راته وښیې خور مې سورة فاتحه یعنې الحمدلله دا 314 پیرې دا ووایه په اوبو باندې چوف کا او هغه اوبه به دا یو هفته څکي بیا یو هفته پس دغه سورة فاتحه 314 پیرې ووایه په اوبو یې چوف کا بیا به هغه اوبه دا یو هفته څکي په دغه طریقې سره چې څلوېښتي راځي چې څلوېښتي نه تېره شو انشاءالله چې دې ته به الله تعالی صحت ورکړي خو کوشش کوئ چې تر یو څلوېښت ورځو پورې دا اوبه په هغې باندې دوامداره اوسکئ نور شفا ورکوونکی الله دی الله تعالی دې ورته شفا ورکړي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مهرباني وکړئ اواز مرادي څوک د کوم ځای رحمان علي یم د غزني څخه مهرباني مشکل خو دا دی چې حافظه مې کمزورې ده داسې یوه دعا راته وښیه بله پوښتنه لرې نه بله پوښتنه نه لرم ژوندی اوسم رحمان ولي لور د غزني نه اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې حافظه مې کمزورې ده که دعا راته وښیې وروره د حافظې د قوي کولو دپاره د هر فرض مانځه نه وروسته څنګه چې سلام وګرځئ د هغې نه وروسته به دا ښي لاس راواخلې او په دې خپل تندي باندې به داسې کېږدې او 11 پیرې یا قوي یا قوي یا قوي دا وایه انشاءالله چې حافظه به دې دومره قوي شي چې هغه مخکې د څه د ذهن نه وتي د هغه به دې واپس ذهن ته راشي او دا د قوي کولو د حافظې دپاره بهترین او مجرب عمل دی ښي لاس به د هر فرد مانځه نه وروسته رااخلې په خپل تندي باندې به یږدې او 11 پیرې به دا وایي چې یا قوي یا قوي یا قوي ډېر ژر به د الله تعالی دغه حافظه قوي کړي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم مولوي وعلیکم السلام مولوي صاحب زه پوښتنه لرم مهرباني وکړئ
ویسه پوښتنه مې دا ده زما خاوند چې دی د خپلې ورندار او خپل ورور سره جنګ کړی دی دا ورندار چې دا زما د خاله لور ده نو ما ته وایي چې هغوی سره خبرې مه کوه خو هغوی خفه کېږي خو زه اوس د خپل خاوند خبره ومنم او که د هغوی تسلي مشي وکړم هغه ما ته وایي چې هغوی تسلي مشي مه کوه زما ورور ته او زما ورندار ته که نه یې معنی یې بخلي بله پوښتنه لرې؟ بله پوښتنه نه لرم مننه. خورکۍ اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې زما خاوند هغه زما د ورندار او زما د ښه نه غین لکه خفه شوی دی او ما ته وایي چې ته به هغې سره خبرې نه کوې. زه اوس د چا خبره ومنم؟ جواب دا دی ګوره ته به د خپل خاوند خبره منې ته به دغه نورو خلکو خبره نه منې ځکه د خاوند اطاعت دا په تا باندې لازم دی. که چېرته ته د خپل خاوند خبره ونه منې او د خاوند خبره پرېږدې او د خپل د ورندار یا د خپل د نورو رشته دارانو خبره ومنې نو ګوره په دې باندې ته ګناهګارېږې. ته د خپل د خاوند خبره ومنه. اوس دا چې خاوند دې تا ته مثلا د خبرو کول نه منع کوي او دلته خو خپلولي قطع کېږي نو خیر دی ته خپل خاوند ته د خوشحالۍ په فضا کې هغه راضي که دی ته چې هغه تا پرېږدي چې ته ورسره خبرې وکړې چې هغه خپلولي هم قطع نه شي او دلته په ګناه کې ته هم رای نه شي. خو بیا هم تر څو پورې چې د خاوند راضي شوی نه ته به بل چا سره خبرې نه کوې. د نورو خپلوانو د رضا او د خوښي په دې باندې د خپل د خاوند دغه خوښي او رضا دا مقدم ده. په اول قدم کې به ته خپل خاوند راضي کوې او بیا به خپلوان. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولوي محترم ښه یې؟ الله مو خوشحاله که. څوک د کوم ځای؟ مهرباني ورور. مولوي محترم دغه مرغۍ ساتل څنګه دي چې کس مرغۍ ساتي او دغه لپاره څنګه ده ساتنه یې ښه ده که ښه نه ده؟ او زیاتره خلک وروسته پوهېږي نه چې دغه کوم زرکان ساتي هغوی به دغه زرکان جنګي دغه ګناه به ډېره سخته او خو بیا هم دغه خلک دغه عمل نه اوري چې دغه ګرانه واچوي. عبدالمتین ورور د پلوچرخي نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې د مرغیو ساتل څنګه دي؟ آیا جایز دي که نه؟ جواب دا دی ګوره ورور مرغۍ ساتل که دا چرګ دی که دا زرک دی که دا ماړز دی که دا نور حیوانات دي د دې دپاره چې دا ته وجنګې نو دا ګناه ده سخته ګناه ده. دا د الله مخلوق سره ظلم دی. دا به نه ساتې د دې په خاطر چې ساتې نو دا ګناه ده. که چېرته ته مرغۍ ساتې که هره مرغۍ وي نو مطلق د مرغیو ساتل دا مباح عمل دی یعنی نه مطلوب دی نه ممنوع دی. که ساتې د ساتلو اجازه شته خو په شرایطو هغه دا چې د دغې مرغۍ د اوبو خیال به ساتې د هغې د خوراک خیال به ساتې هغه د ګرمي او د یخني خیال به یې ساتې. د ګرمي موسم کې به دا سوري ته کوي د سوري موسم کې مثلا د ژمي موسم کې به دا ګرمي ته کوي دا به داسې صحراو ته نه غورځوي. همدغه شانته کې چې دا ته ساتې نو د خوراک به یې پوره خیال ساتې د اوبو به یې پوره خیال ساتې. که چېرته ته د اوبو خیال نه ساتې د خوراک خیال نه ساتې د ګرمي او د یخني خیال نه ساتې نو بیا ګناه ده سخته ګناه ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم د یو زنانه په باره کې وفرمایلې هغه زنانه چې هغې یو پیشو ساتلې وه نه خوراک ورکوه نه اسکاک ورکوه بالاخره هغه مړه شوه. رسول الله مبارک فرمایلې د دې پیشو په وجه باندې دا دوزخي ده دا به دوزخ ته ځي. نو ګورئ دغه د الله مخلوق دی که دا هر حیوان دی ته ساتې ساتل جایز دي خو په دې شرط باندې چې ته د اوبو خیال وساتې ته د خوراک خیال وساتې ته مثلا د ګرمي او د یخني د هغې خیال وساتې نو بیا ګناه نه ده. اما که چېرته ته اوبو خیال یې نشي ساتلی بیا مه ساته. که د اوبو یې خیال ساتې او د خوراک یې خیال ساتې نو بیا جایز دی ساتلی مشکل نه لري. که زرق ساتې که شارو ساتې که طوطي وي که مثلا دا نور حیوانات دغه چې ته کوم یو مرغۍ ساتې ساتل جایز دي خو په دې شرط چې دغه د خوراک او د اسکاک دغه خیال به وساتې. که چې د خیال یې نشي ساتلی نو بیا ګناه ده او سخته ګناه ده. یعنې داسې وګڼه چې ته د هغې خیال نه ساتې شاید چې همدغه ستا د دوزخ د تللو سبب وګرځېږي. الله دې موږ تاسو د دې نه وساتي چې موږ په حیواناتو باندې ظلم وکړو او هغې حیواناتو داسې بې زبانه حیوانات چې د هغې په وجه باندې د دوزخ لایق شو. الله دې موږ تاسو د دې ظلم نه وساتي. دا وه د نن ورځې برنامه چې ما عاجز بنده تاسو ته پیش کړله.
تر دې چې دوباره بیا ستاسو درانه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی او بخونکي رب سپارم هر چیرې چې یاستئ تر و تازه کامیابه او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.